یو مشهور پاکستانی لیکوال لیکلی دی افغانستان نه سمندري بیړۍ لري، نه د تیلو ساګانې لري، او نه هم د هرمز له تنګي څخه د خپل بیرغ سره تیریږي. بیا هم هلته د پېټرولو بیه ولې له پاکستان څخه کمه ده؟ د افغانستان په اړه عجیبه تبصرې پاکستانیانو کړې وي. موږ یې څو وژباړلې درته، راځئ چې وګورو هغوی څه لیکلي دي. هغه د امریکې غلام نه دی، ځکه هلته د شریعت مطابق نظام دی او عدالت موجود دی. د الله نظام حاکم دی. بېشکه هغوی یو غریب هیواد دی، ډېر پراخ وسایل نه لري او نه هم پرمختللې ټکنالوژي لري، خو خوددار دي او په زړونو کې ایمان شته. او دلته بیا ټول واکمنان مفاد پرست، غله او داړه دي چې پر خلکو حاکم شوي دي، او د انګریز قانون نافذ دی چې هیڅ کله هم د یو اسلامي هیواد لپاره سمه لار نه ده. د پاکستان ولس د یوې کورنۍ غلام ګرځېدلی دی. هغوی په خپل هیواد کې عدالت لري. هلته د سود او غلا نظام نه دی او نه د امریکې غلامان دي. هلته شورا کې ټول وزیران په جماعت سره لمونځونه ادا کوي. هلته حرامخواره، رشوتخواره، فاسد او د هیواد لوټونکي خلک نشته. بله مهمه خبره دا ده چې افغانستان د هیچا غلام نه دی. هلته د غلا فساد څخه خلاص نظام دی. دلته پیرونیت حاکم دی. هر یو خپل ځان ته حساب کوي. افغانستان کې ټول د دین برکت دی.